بس اوس خارج تیارو موټر شي خلاص کړه د موټرې ومینځي پکې ته خو پرېږده لږ کنه نو ولکانو یو سل شل یو سل شل شي ورته یو شي په خلاص دا کیمرا نه کوي غټه کیمرا یو ورځ ما د خوري د ماما د وراره د ورېرې د واده دی هغه پر سامان وړم उर्जेम होते फिर उनके बेन देखी मरा को बखबरा बोश क्या सदा यार ओई क्या हाल है तू तेरे नाल सुना पंजाबी आती है تاسو خبرې کوئ ځان ته شینه ګورم کوم شی مې خوښ یاله ما صحیح ده ته وګوره خو مونږ پرېږده خبر ما پورې ویلې بیا دویم کې استاد نه خبره پرېږدم ودرېږه کنه نو ته اوس ما خو ستا پسې جواب ورکړم نو ته ما پسې جواب یې ورکوې ولې زه به نه ورکوم ته خبرې کوې زه به نه کوم ته مه کوه ته بیخي زه ولې خبرې ونه کوم تا چا ویلي نه دي تم خبرې کوې زه هم کوم بیخي خبرې ونه کړې ته غلط خراب دا خولې اوس هلک دا صحیح که سټایل برابر خدا به بیخي لرې کوم دا اوس صحیح شو اوس خبرې کوم ته خپل کار کوه زه خپل کار کوم نو بقایې راتلې 300 پوه شي نو ما ورته 400 ورکړ 100 روپۍ مې زیاتې ورکړې دا جالبه خاطره څه شي یخني دی اوس هغه وګوره پټ کا ته ولې چک چک کې ور ورځ ما دې استاد سامان لم ما سامان پکار دی دا کسه د څو وخت راځي کو یاره دا نن یاره دویم ورځ به وي په دې چې مخکې دکان یې نه و دلته اوس یې دویم ورځ السلام علیکم پامیر هندارې لیدونکو ستړي مشه جوړ په خیر په دې هیله روغه جوړ اوسئ قدرمند لیدونکو زه سراج الدین پژوا کې یم او څنګه کې مدابل حنیف الله حقیار ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یو لیدونکو دا ځل غواړو تاسو ته یو ښکلی جالب په زړه پورې پرنګ ریکارډ کړو نو د سخرو د په لاره باندې روانو غواړو چې دلته دغه وړوکی بازارګی دی دغه بازارګي نوم ماته نه راځي دې ځای کې څه نوم دی د دې بازار ښه بازار یې نوم دی نو په همدې خاطر دلته موږ راغلي غواړو چې تاسو ته یو ځانګړی پرنګ ریکارډ کړو نو لیدونکو خپل همکار ته ښه راغلاست ستړی مه شي ډېره مننه پوشاک صاحب کور ودان ژوندی اوسې دا به اول ځل چې موږ د پټو او چینو او سیندونو خوړونه راووتو بازار ته رالو ترقي مو وکړه ترقي دې وکړه نو ترقي مې وکړه صحیح شو نو بازار کې هر شی وینو مطلب کلنګان بلچي چړیار څه وینو خدای دې خیر کړي هو کنه بیا پنچر مینان هم پکې ډېر دي هغه مې چې پنچر شو پنچر مینان شته دي ملګرو تا پنچر نه کیسوګه نو کنه پنچر شو پنچر مینان شته کیمرې په لکه څو ملته کوي کمرې برخه کې زمونږ درون همکار وزن لږ خیر سپک دی خو نور درون دی په شخصیت کې درون دی زلمه ظاهر سے ملتیا کوي راځي کتونکو خبرونه ریکارډ کو تر بیا پورې چې وای ما خو مانی دا راځي کتونکو خبرونه ریکارډینګ فایل کو مرکه کو نو تاسو سره پات شو دغه ځانګړی او د خو ټک پرنګ تر روسي پوری تعقیب کړئ راځه او چې بل پات شو کنه راځه بیا هم خرغلاس او دا نو په اصطلاح کلیوال او ښاري ساحه دواړه ده ځکه چې کله مخکې ورشو بازار دی او کله شاته راشو بیا نو کلي ساحه ده کلیوال بازار دی ځوان سره ورته خبره اترې به وسره السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمة په خیر راغلی ډېره مننه لیدونکو ته ځان ورپېژنه نوم اصلاح الدین دی او د شیرزاد ولسوالۍ اوسېدونکی یم فلحاله په سرخودو کې اوسېږو ماشاءالله صلاح الدین هغه هم د شیرزاد ولسوالۍ څخه صلاح الدین تخلص څه دی شیرزاد دی صلاح الدین شیرزاد او صلاح الدین زم که صلاح الدین ایوبی خبرنو هغه سم صحیح ده دواړه یو شی دي که ایوبي شم صحیح ده قوم پسې نښلی او قوم پسې نښتي نو خبره خو د قوم ده کنه چې قوم دی معلوم نه بیا بده خبره ده کنه څه کار لري ته خو لږ ودرېږه کنه ته خو لږ حوصله وکړه کنه زه درېدی نشم کنه په ښه مې لږ مشکل لري درېدی نشي ضرورت دی چې ضرورت څه دی ضرورت خو بس تاسو سیل کوم تاسو شي وای ژوند درمان څنګه تیری شکر ده الحمدلله بخیر الله نه راضي یم ښه ایوبي صاحب په کومو کارونو بوخت یاست بس هم دا قلاره پنچر مینانې منچر مینانې کوي په کوم کارونو بوخت یاست موږ خو چې دا مال لرو وزې پې مال د میږم دی او غواګانې دي دغه مال لرو ګوجران ښه دا چې مطلب ژوند در باندې ښه تېرېږي ایوبي صاحب
دا ته وایي چې تعلیم خو دې کړی تعلیم مې کړی اول لسم سنې پورې اول سم پورې ویل بیا دویم کې استاد نه خپله پوهېږم ګودرې کا کنه نو ته اوس ما خو ستا په ځای جواب ورکړم نو ته ما په ځای جواب یې ورکوي خو ولې زه به نه ورکوم ته خبرې کې زه به نه کوم ته مه کوه ته بیخي زه ولې خبرې ونه کوم تا چا ویلي نه دي تم خبرې کو زم کوم نه بیخي خبرې ونه کړې ته حاضر چپ درېږم او چپ ودرېږه دغه شی ها نو تا چې مطلب تعلیم مې کړی او تعلیم مې کړی لسمه سنې پورې لسم سنې خبره نه پوهېږي خو دغه دی که نه دا خولۍ سره سټایل نه کوو سټایل نه برابر تر 12 سنې پورې او تر لسمه پورې لسم که 12 لسم ولې 12 سنې پورې بس پرې مې خولو هغه اړې درسونه لږ سخته ول که نه مشکل جوړېدو مې ورته پرېږدله که نه نو 12 سم درسونه سخته وي که نه نه دي سخت چا وي چې سخت دي ولې دې پرېښودو بس مشکلات ډېر وو دلته کارونه وه بس هغې دې وجې نه پاتې شو و نو بس تا ته معلوم دي ته لږ اوس صبر وکړه که نه نو ته اوس څه مو ځای زه سړی پوهېږم که نه سره تاسو کومه سړی ته چي نه پوهېږه خو زه یم زه پوهېږم که نه ته نه پوهېږې که نه زه پوهېږم دا رشته دی په کوي کنه نو دوست کنه تا له خو چا نه دي ویلي که نه خال چکر وهي کنه وهي چکر یې ووایو ویلې کم نه ځای راځي ولا اوس نه زموږ کې به پیسې ډېرې وي چکر ته بتلو اوس پیسې نشته دي غریبي ده که نه نو پیاده ځو کوم ځای ته چې کله ځو ته خو م لږ پرېږده که نه ته اوس ویلې دغه جوړوي مشکل جوړوي خو ته خو ما مشکل نه جوړوم دلته یم که نه زه یم خو ستا په ځای ما سره کومک وکړه تا سره انډیوالي وکړم چې د خبرې ته وکړي که نه او مدرسه دروستي مدرسه مدرسه یاره داسې خاص نه دی لوستی دوه سپارې پس مې کړی دی دو سپارې او ماشاءالله ماشاءالله ډېر ښه زه په کاروبار کې ته برکت غواړم او اوس کوم کاروبار ته مطلب نیت لري چې وایي کوي اوس بس اوس خالي چې تیارو موټر شي خلاص کړي د موټرې ومینځي پکې ته خو م پرېږده لږ که نه نو خو ستا په ځای ما جواب ورکړه نه ورورم پرېږده کنه واره کنه په جواب مه ورکوه ها زه خوشاله اوسېږم کور ودان چې موږ خپل قیمتي وخت راکړه الله دې ښاد او آباد لره خیر اوسې نړۍ مننه لا حنیف الله خیر مې زموږ خپل ملګری دی خفه نه شي خفه شوی نه مانه لږ شوخي مې سره وکړه چې ورا د خپرونو نشر کو نشي مننه لیدونکو بیا هم ښه راغلاست ستړي مشه جوړ بخیر هنګاري دکان ته راغلي یو دلته استاد لګی دی کار هم کوي او په څنګ کې دا چې خپل هېوادوال له خدمت او بل طرف خپلې کورنۍ ته حلال نفقه ګټي السلام علیکم وعلیکم السلام خیر جوړ خیر ډېره مننه لیدونکو ته یې ځان وروپېژنم نوم دې څه دی نوم مې کریم الله کریم الله ماشاءالله ماشاءالله تخلص څه دی کریم الله صاحب رحولي صاحب راهولي صاحب راهولا صاحب که راهولي صاحب رح الله ماشاءالله ماشاءالله کریم الله راهولا او څنګه خپل تخلص څنګه خاص نوم یې دی ها راهولا صاحب څنګه یې شکر ژوند در باندې څنګه تېرېږي والله شکر دی الله نه راضي چې الله موږ نه راضي شي کاروبار دی مطلب اوس ورځو کې څنګه دی ژمي کې به کاروبار ښه والله اوړي کې د ژمي کې رښتیا هم ښې خلونه کوي چې ها چې همداسې زه خبرې کوم څه شی دی څه مطلب ځان سیوا کمر بنده کړه کیمرا بنده کړه مرکه ده زه صحیح نو خبرې نه کوم زه بند کیسته کړه خبرې نه کوم زه صحیح زه خبره بیا وکم زه ها تاسو کارونه په ژمي کې په وړي کې کوي اوړي کې خیر دا د سیخ کباب سیخان په سور کوي استاد سیخان لم يرى مړه هر سړی خپل خپل ټیم پیژني نو ما چې نه دی سیخ پختنه مې کوو ها دا څو کندري کندي استلا کندي څه خاطر استلی دې کې زه ودرېږم هغه کې شاګرد ورکړي هغه بل کنده کې کار زیات چې کې دلته شاګرد دا یو کندم دغه پاره یې کنه باز وخت موټر راځي کنه پکې ولېږي وړي ماچ سره دې ته به خدای څنګه کیمرا نه کتل لکه چې شاګرد دی شاګرد دی او دا به شاګرد ونی سو شاګرد نه دی نه نه خو شاګرد دې سم سم مرامه خرابې نه نه دی شاګرد شاګرد چې نشته که دکان دا بهر زره بهر راشه هر څه کوم دغه ما یخني کې مال ګرم دا ګرم نه خاورا دا کندې په څه خاطر بس تاسو چې ګودريګه چې ملا باندې بوج راځي بیا او ولا خدای تخنیک مو سره کړی زمونږ دغه نور صاحب څور کې نه پاتې ده نو دا کسب تجربه مې کوي ها دا نور څه نه جوړای تاسو سره خبرې کوم ورته دې سره خبرې کوم دکاندار سره الور په کار دی الور علامه دا په څور کې اوسه دا 300 300 روپۍ سونه قیمت ده خو بيخي قیمت ده
ته شي نه خلک مو خبر کې ځان نه ضروره شان اخلم ته اغله نور ګورم کرنلې ګورم مرکز مو خرابې اور دومره ده دې څه خبره خاطر خبرې کې ځان ته شینه ګورم کوم شی مخ خیال نه صحیح ده تو ګوره کومه پرې خبر خیر ابل څور دوی دا تاسو مطلب په اور باندې ګرموي کنه دا اور باندې کله چې مطلب یو لور جوړوي بل جوړوي څنګه وخت په تا خانه کې دی دا جوړول یار یو استاد کولنګ هم لري شل ملت کولنګ شته سره استاد کولنګ پسور کې کولنګ کولنګ پسور کې ته دا صبر وکړه مړه کولنګ پسور کې استاد ولنګ 200 په 200 ښه او دې په مطلب په دې سکار به د کم ځای نه کوي اسکار لا سه وسره یو استاد کولنګ سره نه بلا سي 200 روپے اوس ماته کولنګ وګورئ چې کولنګ علم باندې پکار دی روډ نه راوړو کولا ژوند کولا او راوړو کولا په دې استفاده کوي کولا خسکار نه استفاده کوي خسکار نه مخابره کسب ګور جسکاري استفاده تاسو مطلب هغه لرګي جوړ کله کله لرګي استعمالي خلک لا لرګي استعمالي واخه موتا چې جنجړم سوځي کنه اور د پاره پک خدا خبر کون خطو نو ما سره کومه کله مالک زره مراکه سره وجوه موجود ظاهر دا چې شماره مره خراب شو ها سړی بس قصد ما پاسه بودا نه پاسه ما پاسه देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है نتا څه کار دی اور ها جمعه ورځ چې شاګردان سره نه نه جمعه ورځ نه بس هم د چکر راغلم نو یو دغه خراب دا خولي وساله دا صحیح کې سټایل برابر شي کنه خدا به بيخي لري کوم هو صحیح شو اوس خبرې کوم خپل کار کوم خپل کار کوم جمعه ورځ به تاسو سره تکړه وګورئ نو څنګه راغله سو کو کو سو دا لرګي څه کوم وته دا کولنګ دا شو استاد نه خبره چې اور زه سامان لم دلته شهر اخر نه ودنه کې ساوک د کړه مړ چې ما ته استاد سره نو څه کار راي والا غوا او صاحب بتا او سیله کې به خسړې نو څه کومه کوي نو واصله خو کې زه خپل کار کوم زه تاسو خپل کار کوم زما څه او صاحب دغه درې ماشين نه سره پدی باندې شي کې پدی ماشين شي کې باغ هغه چې د دوا ماشين دی استاد دا څه دی دا ټاپه ده ټاپه شته وي دا د کمانه پیغه شو نه پیدا شي فقر زه مرکوي دا نه او کله نه څه وسم ها ټول چک کې اور ورځ ما دې استاد سامان لم ما سامان پکار دی او دا کسه د څو اخرای سي کوي یار دا نن را دوی مورس وي په دې چې مخکې دکان نه ودلته اوس دوی مورس ده دا کسه پلار نه ده پلار دې کنه وطن دا کسب مونږ دا دې کسه باندې څومره مطلب یاد کو څنګه به خوشاله یاره بس دوره خوشاله نه یم په دې چې سامان قیمت د اوس باندې ګران نه دیواله واره نه کوي چې واره سړیو کې خبره هم څه نه کوي واره نه کوي اوس مننه او څه پیغام دې دې ته وای پیغام نشته دې ته نسو پیغام دغه ده کنه چې هر رقم سټک کوږي کسیده کا چپای ورګدل تاسو جوړیږي خډیره مننه او څه پرودان خوشاله اوسئ دا حنیف الله خيار نومي زما خپل ملګری دی ستاسو سره کته عمل د لګرانه او شي جو زه ولاړ دا کتل مخکې نه وکړو تور کشي او استاد دې بیا کور ودانې بیا ما غټ حوصله ماشاءالله ډیره مننه وسه خپه شوی نه د ښه مسله ولا نو تاسو نه خپه شوی نه دا مرکه نشره کو ما دا مرکه خبره کو او فرېټه ډیره مننه خبرې دونکو بیا هم خراله ستړي مشه جوړ په خیر په دې هله روغه جوړ اوسئ لیدونکو دا ملګری په خپل هیواد کې خپل وطن سبزیجات خرڅوي څنګه موجات هم ورسره دي نو څنګه سره ولاړ د پښتنه بتنه وکړو چالوګان من پڅو دي همدارنګه رومیان پڅو دي یو وخت زیات راځي نه راځي خبرې اترې وسره سلام علیکم وعلیکم السلام بسم الله الرحمن الرحیم نو مبارک دې نوم مو فرحان فرحان ننګرهار ولایت د سرخود ولسوالۍ فرحان جان څنګه یې الله شکر دی خپل خی وخت سره ختي دي ډیره مننه فرحان جان دې فزیګ ده څنګه ریښ تمرین کې او تمرین خو کوو سار وختي ورزش کې کنه کې مازیګر کې زم کوم ځای کې تمرین پهلوانۍ لګي ها پهلواني ماشاءالله ماشاءالله السلام علیکم اگر رومیان پسوي بیا دا یو سلاتیا روپۍ اصلاتیا روپۍ او باجان پس حساب ورکړه چاره جان سلوي روپۍ چاره چاره وکړه دا باندې د کوم ځای دی او دا مړی چاره پسوي مړی من خالته پسوي دي مړې یو سل شل روپۍ یو سره شل لبه شي ور یو شي په کلاس دا کیمرا نه کوي غټه پټه کیمرا یو ورځ ما د خوري د ماما د وراره د ورېره د واده ده هغه پر سامان وړم نه زړه سامان درې سمره رمණی وګورم
پیاز خپل وطن دی 40 روپۍ من دی د کوم ولسوالۍ دی ولسوالۍ دا کار دا اخري څو کې والا کا اخري یو نیم سل دی یو نیم سل به ډېر مړی دي ډېر ګرانې وې کابل مړی دی خمړی دی خپل کاروبار څومره راضي یاست شکر دی ډېر راضي یم ټینډې لري وساده ټینډې شته کیلو په څو دی هغه کیلو 40 روپۍ او دا کدوان په څو دي کدوان چارک 40 روپۍ چارک 40 روپۍ یو چارک 40 روپۍ دا به یو کدو به په څو دا غټ کدو یو کدو من هم راځي نیم من هم راځي پوه شې 3 چارک هم راځي 3 چارک هم راځي دا کدوان ډېر ګران شوي نه ارزانه دي اوس خو جمع دی د خاطر دا خلک ډېر خوښوي کدو د دکانداري کوم جالب خاطر سره ولا د جالبه خاطره خو داسې کار وشو چې یو کس له انګور ورکړي و پوه شې په 200 کې نو بقایا یې راتلې 300 پوه شې نو ما ورته 400 ورکړ 100 روپۍ مې زیاتې ورکړو دا جالبه خاطره څه شي یخني دی اوسه وګوره پټ کا څه مشکل دی زایلا مشکل چې مرکه روانه ده په موږ یو ټوک کې څنګه ناټو خونه کومه ده سودا اخلم زه سودا لمه ورره او دا تورین یې کدوان د چیرې دا دا ټینډې د ایران نه راځي دا بچاره کوڅو چارک 80 روپۍ 80 روپۍ ها دا راته وایي چې دکانداري یو پاکټ مڼې خو ته ما ته راواله کنه استاد ها دا د شاګرد د کوڅې ده څوک دا نه پیژنه پاکټ مڼې راکته مرکب ختم شي کنه ور یار کال ته ما ته موټر سره کوڅه درولې استاد مرکه ختمې کړې زه ځم ما نور دکانونو ته لاړ شه دا مړه د اخیری کېږي او 70 روپۍ ته کېږي مخکې یو نیم سل دی اوس سره شپېته ډولل والا ساده هغه سم د کار خاص کاوه نه وړم خو نه خو صرف بیاکوم بل د پردام خياروم ته انا اول ته تیار ریټونه معلوم کوم کنه چې بل څه دی بیا وایله مارزانه دي خورو دغه رومین چې دی کنه رومین دغه تقریبا چې دی په د سوارو سره راځي کنه منډې ته راوړي دا من کوټ نه راوړ دا ګلپی په سور کوي دا 40 روپۍ دا 40 روپۍ خپل ورپسې سي نه مطلب دا تاسو بل څه نه راوړي دا رور مې دي سار کې ورپسې مارکیټ نه راوړي مارکیټ دا د ورځې څومره ترکاري ځات خرڅوي دا نه په سور ټیپر دا ټیپر نه کرم دی کرم د ټیپر دی ما ټیپر ښکاري په سور دی دا دانه 10 روپۍ څومره قیمته خرڅي قسم دی زموږ خبرونه لال در په در خبر په سر ونه نه مرکیو دا په څو دغه په څو دانو څه شو خدای ته شعر شاعري سره برته لري کنه لري نه ولا دې ولی بس او کومځه خو ورسته بس ته مې خو لګا څه څه روپیا زیات دي ته ما ته نه ګوتې سي ګورې څنګه چل دلدش پاګه پورې مې دا بادرنګ چارک په سور کوي دا چارک 70 روپۍ او خډيره مننه خوشاله اوسې کوو دا یا لکه سودا لمه ور سودا زما په کار ده هغه خپل مشتری نشي من مو شری خو مشتری نشي کنه صحیح خبره دا ډیره مننه کوو دا خوشاله اوسې دکانداران ماشاءالله خو خیر خلک دي دکانداران حوصله نه خلک دي کور د ودان دا چې د حنیف الله حقیار نومي زما خپل ملګری د په دې هره چې خپشه نه بازار ډیر جاتو بخا ډیر جاتو بخا ماشاءالله حوصله ټیټ وتا دا خبرون نشره کو پرې پیغام مګه د وادو نه اخره کې پیغام لري دونکو دا هغه ځوانان چې کار نه کوي او د پلار ګډي د ناس او په خیاړه ولي کنه هغه وړي د خوري پردو په غیبت کې د څه وینا لري ولا ځوانان مې داخله ده باید کار روزګارو کې پوه شي پلار ګډي لګي نه ني څنګه چې موږ مهنت کوو داسې لاغې هم او پلار چې به خوري به وسکه نو خو چې دی خو یا پلار یا زوی ګټلی چې کله پلار ځواني کنه بچا ډیر مننه ماشاءالله تکړه ده حوصله فول حوصله ډیر مننه الکه مینوال نن چې وال بیغمه یم خیر الحمدلله ټول حوصله کوي بیا هم ستړي مشه ولیدونکو اوریدونکو مینوالو دوستانو انډیوالانو نن مې پښواک څخه ماته خبرې مکه او ټروزله خیر علامه ملګرو نن خوش قسمت چې داسې پریکونه وشل چې الحمدلله وار مې پکونه خړو وار مې نه خړو اوس د پښواک څخه پوری دا خله بند نیول چوم نش کوي اعلان دې څه چې وال بچي وړي والا په صداقت چلی و دا وسمونه سپارونه چې ما خو پیژنې دا کومه مې قصه کې مو سي دا هم سراج الدین پښواک صاحب او د کیمرې پر زلمه زاهل صاحب موسی ملتیا کوي نه خبرونه پرنګ چې کوم خدای دې استاد خوخه ولګرځي زما خو ډیر خوښ شو ځکه چې وال پکې نه ول او پښواک صاحب ګوري خبرې نشي کوي هی حاله دونکو دا زما خو نه دا و چې دا لکه بول به خو خو نن د دکانداران ساز منګ بخه و چې ډیر حوصله نه خلکو نو خبرونه پاتې رسیږي تر بیا پورې خې چاري خو
الله بیا چې راځو